دې درسونو کې وظیفې تقسیمېږي او اجازې. هلته ګورې په اجازو هم غټ کار روان. تاسو له ما دومره پرې اجازې درکړې، شکر د الله نه ادا کوئ. هلته اجازه غټه قصه ده او تاسو ته دا درس د اجازو جوړلی چې دا وایه او دا وایه. هلته په اجازو غټ کاروبار روان دي. څه جل لکه ما ته وایي د لیونی سپی چې وچیچي نو د هغه د دم اجازه ما سره ده. تا له چا درکړې ده؟ پلاني پیر راکړې ده او هغه اکثر برز وړاندې کړي مې، نو چې ته ورننوځې نو چې دا اجازه ده. نو اوس که ته دا ووایې چې د پیر صاحب دا کار غلط دی او دا طریقې غلط دی، نو عوام ته ته ووایي خوله به دې ماته شي، تندر د اسمان به په تا ولګي، د هغه سره اجازه ده او ته وایې چې کار یې غلط دی. اول خو ما په دې پوه کړې اجازه وایي څه ته به دم کې. پیغمبر صلی الله علیه وسلم او د هغې نه مخکې قرآن کې عام اجازه الله ورکړې ده چې په قرآن کې شفا ده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ملګرو ته دا طریقه ښوولې ده د دم د اچولو. په خپله به هم په ملګرو دم اچو، ملګرو ته هم ویلو چې څوک چاله په دم اچولو فایده ورکولی شي نو فایده ورکوي. عامه اجازه ده که نه ده؟ ټول امت ته اجازه ده، ټول امت ته اجازه ده چې قرآن، اذکار، دعاګانې په یو مریض باندې ووایي او دم پرې واچوي. ټول امت ته اجازه ده، خاص اجازې پکې نشته. نو هلته د اجازې مجازې په دې کې ځکه چې په دې باندې څه روان دی؟ کاروبار روان دی. اوس که ته ورغلې دلته خو تا ته اجازه میلاو شوله، ټک او پړک او اجازه دې واخېسته ولاړ. هلته دا نه، چیله به شي اول د پیر صاحب سره، نو چیله کېدو نه بعد غوړ زیړ به پې هم خورې، ګپ خو نه، اجازه یې په پرې کې میلاوي او خدمتونه به کوې او بیا به بیعتونه کوې. د هغې نه بعد یو غټه قصه ده، نو تا ته به اجازه میلاو شي، نو ته به ځان له خپل یو کاروبار بیا سټارټ کړي، نو چې څوک دې څومره کې ووه. خلک به بیا د ایمان نه هم خلاص کړي، د غیرت نه به هم خلاص کړي او د توحید نه هم خلاص کړي او د پیسو نه خو به لازم خلاص کړي. پیسو نه بغیر کار کله